اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو پښتنو افغانانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې علي خان وزیر او حاجي عبدالصمد چې د څو میاشتو څخه علي خان وزیر د پنجاب او حاجي عبدالصمد د خیبر پښتونخوا راوستلي دي. علي خان وزیر اول په بلوچستان هب چوکۍ ګډاني په جیل کې ایښی و او بیا یې سکر ته واړاوی، او دغسې حاجي عبدالصمد صاحب هم چې زموږ د غورځنګ د مرکزي کمیټۍ غړی دی، دی د خیبر پښتونخوا راوستی، نو شرف پیروز دادو په جیل کې کښېناوی. نو په دا حواله موږ لږ تفصیلي مجلس تر سره لرو د خپلو ملګرو سره، د خپلو پښتنو سره. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې علي خان وزیر په اسلام آباد کې د اکسیډنټ په یو کیس کې د گرفتار کوي، بیا د هغه ځایه ریاستي ادارو او دغه موجوده ګورنمنټ کم د درواغو کم بوګس اف آی آرونه چې په مختلفو اف آی آرو کې علي وزیر گرفتار کاوی، کله په یو جیل، کله په یو تاڼه کې، کله 3 ایم پی او، ټول پنجاب ور باندې راوکاتی. اخر کار بلوچستان ته راوستی او په بلوچستان کې په هغه اف آی آرو کې کښېناوی. هغه اف آی آرونه یې ورپسې کاټ کړي وو چې په هغه ټیم کې دی د کراچي په سینټرل جیل کې قیدي و، بند و. خو بهرحال موږ خپل هغه عدالتي کاروایي جاري ورسره وساتله، وکیلان، کیسونه، ثبوتونه. څو میاشتې بعد دی د هغو کیسو څخه بری سو چې موږ څنګه د ریلیز لیټر راوړی، د هغه بعد په ده پسې د نوشهره فیروز د سیند یو ښار دی چې زما ګمان دا دی چې علي وزیر به په ټوله زندګي نه یې لیدلی. د هغه کیسونه یې ورپسې راوړو چې علي وزیر دلته احتجاجي مظاهره کړې ده. نو 2 اف آی آر یې ورپسې راوړو، 2 یې بیا ورپسې راوړو، یو یې بل د نواب شاه د ورپسې راوړی، خو چې په یوه کې ضمانت کېږي بل اف آی آر پسې راوړي. نو په دغه دوران کې حاجي عبدالصمد چې زموږ د مرکزي کمیټۍ غړی دی، دی د خیبر پښتونخوا څخه هم د نوشهره پیروز په 2 اف آی آرو کې راوړی، چې حاجي عبدالصمد پسې هم دغه اف آی آرونه کاټ کړي دي چې ده هم په نوشهره پیروز کې تقریرونه کړي دي احتجاجي مظاهرې ته. اوس حیران په دې یو چې پر دې ټول ناروا، پر درواغو، پر دې بوګس اف آی آرو باندې عدالتونه، میډیا، سیاسي جماعتونه، پارلیمنت، ریاستي ادارې خو کوي دا کار، دا ټول پر خاموش دي. هلته چې علي وزیر یا حاجي صمد عدالت ته پیشیږي، وکیلان چې کوم زموږ وکیلان چې کوم دلایل ورته وایي چې نه د فوټیج شته د دې مظاهرو، د دواړو، د هم د علي خان وزیر ده، هم د حاجي صمد صاحب ده، نه فوټیج شته، نه ویډیو شته، نه یو بیان شته. دغه باوجود د درواغو کیسونه څنګه په دې پسې لیکل کېږي؟ نو عدالت جج یا وخاندي یا کله بهانه جوړه کړي چې نن سرکاري وکیل نه دی راغلی، نن پلانی فایل نه دی راغلی، خو د هیلو بانو څخه کار اخلي. موږ مخکې په روزه کې ملاقات ته ورغلي وو، پرون بله ورځ بیا موږ د کراچي ذمهواره ملګري ورغلو ملاقات له، خو موږ ته ملاقات نه کوي را، یعنی پر دوی باندې د ملاقات پابندي هم لګولې ده. یو طرف د ګرمۍ موسم دی، تاسو ته به معلومه وي چې په ټول پاکستان کې دا وخت چې څومره ګرمترین ښارونه دي، دا سیوی و، جیکب آباد او سکر، دا د پاکستان ګرمترین ښارونه دي. پرون بله ورځ چې موږ ولاړو، هغه ورځ 48 سینټیګریډه ګرمي وه. په دا ګرمۍ کې حاجي صمد د دادو په جیل کې کښېنولی دی، علي خان وزیر د سکر په جیل کې کښېنولی دی، او پر ملاقاتو باندې پابندي ده. او بیا د علي خان وزیر سره خو دومره زیاتوب روان دی چې دی د بلډ پریشر، دی د شوګر ناجوړه، نه د علاج، نه د هسپتال له تګ خو پرېږده، خو ډېره لیرې خبره ده. دی د هغه په جیل په حواله یو وارډ راځي، په هر جیل کې تقریبا 4 وارډ، چې یعنی دلته ټول ذهني بیماره خلک، لیوني،
د یې و دې خلکو ته نږدې په یو بند واټ په یو چکۍ کې ایښی دی چې دی د هغه لیونیانو ذهني ناروغو د وجې دی نه د ورځې آرام کولی شي نه د شپې آرام کولی شي. یعنی یو طرف ته د درواغو بوګس اف آی آرونه کیسونه او بل طرف د دوی پر ملاقات باندې پابندي، نه هسپتال نه علاج چې کوم د دوی بنیادي حق جوړیږي، او دریم نور ذهني ټارچر، نور ذهني تنګول چې دوی آرام هم نه وکړي. نو په دا حواله باندې موږ مخکې هم پر سوشل میډیا د پی ټي ایم د غورځنګ ملګرو نورو پښتنو په دې کې چند سیاسي جماعتو د دا لپاره غږ پورته کړی دی چې د علي وزیر سره ناجایزه کیږي، ناروا کیږي. نو پرون بله ورځ خو موږ په خپلو سترګو هر څه ولیدو چې څومره ناروا څومره زیاتوب روان دی. بیا ورسره دوی خدا د دوی سره خدا ظلم او زیاتوب کیږي. بیا زموږ د دوی د خدمت لپاره زموږ ملګری باچا وزیر چې د سکرو د دادو په منځ کې 200 کیلومتره فاصله ده، په دې 48 سنټیګریډه ګرمۍ کې دا باچا وزیر چې یو واره سکر ته ځي د علي دپاره سامان ملاقات یا یو ترتیب یا د ده په پیشي ته حاضرېږي، بیا په دغه 200 کیلومتره فاصله په دغه ورځ وکي غریب بیا دادو ته راځي. نو دغه ستړي ستونزې روانې دي. خو دلته زه دا یوه خبره کوم چې علي خان وزیر چې څنګه د بلوچستان جیل ته یې راوړی هب چوکۍ ګډاني ته، د هغه ورځې نه نیولې بیا تر دا نن ورځې پورې دا ټول د علي وزیرو د حاجي صمد چې څه کیس څه خبره څه مسله، دا ټول چې موږ کومې کاروایانې کوو دا د مشر منظور خان پښتون په هدایاتو د ده په حکم موږ لګیا یو. منظور خان زموږ د تحریک رهبر دی، دی د مرکزي کمیټې په مشوره یا د هغو سره په سلا دا ټول چې د څه د وکیلانو اخراجات، څه خرچې، څه منډې ترنډې، څه ضمانتونه چې سوي دي، دا ټول د منظور خان پښتون په امر او د ده په هدایاتو موږ لګیا یو دا کوو. او غورځنګ بالکل چمتو ورسره ولاړ دی د خپلو قیدیانو سره. دا وخت که موږ وګورو د خیبر کامي جرګې وروسته پر پی ټي ایم باندې بلکې د هغه څه 3 ورځې مخکې چې پر غورځنګ باندې په بندیز ولګېدی چې دا په خپله یو غیر عیني غیر قانوني عمل و، د هغه راسې پر پی ټي ایم باندې زموږ پر غورځنګ باندې ډېر سخت حالات دي. کریک ډون شروع دی، زموږ په درزنو کارکنان گرفتاره کړي وو. په دا 7 سال کې ملک نصیر خان کوکي خیل چې زموږ یو سپینږیری مشر دی، کامي مشر دی، دی په جیل کې دی د ده خلاف د درواغو بوګس اف آی آرونه د هغه رقم علي خان وزیر باندې، د هغه رقم په حاجي عبدالصمد باندې. اوس په تازه شپو کې زموږ د کراچي ذمهواره ملګری حکیار مسعود چې په ده پسې د دستي بم د تومانچو د اصلي کیسونه ایښي وو، 2 میاشتې په جیل کې تېرې کړې، بله ورځ رایله سو. د هغه رقم د خیبر پښتونخوا زموږ ملګری ځوان مجبور پښتون، د هغه رقم حسین زموږ د مرکزي حسین پښتون مرکزي کمیټې غړی. نو دا رقم وار په وار زموږ ملګري نیول کېږي، ټارچر کېږي، بیا پریشر پر راولي، په یوه هیله په بله بهانه اګریمنټونه په لیکل کېږي چې ستاسو به د پی ټي ایم سره هېڅ تعلق نه وي، پی ټي ایم به تی پرېږدئ، په دا وجه بیا د جیل ایله کې په دا حواله باندې. نو دا ټول مشکلات را روان دي. خو د دې ټولو مشکلاتو باوجوده پی ټي ایم لګیا دی د خپلو زنداني ملګرو دپاره د خپلې هغه خیبر کامي جرګې د بیانیې د مخ وړلو په حواله باندې. دا وخت هم که موږ وګورو په پاکستان کې دننه په مختلفو ښارو کې په مختلفو صوبو کې په یو شکل په بل شکل موږ پروګرامونه جوړوو، ځینې ځایونو د وطنپالو ګوندو سره، ځینې ځایونو د خیبر کامي جرګې یا د پښتون جرګې په حواله یو پروګرامونه جوړوو، خپله بیانیه مخ ته وړو.
خو حالات سخت دي دا به تیر سي د هغه رقم که په خارجي ممالکو کې وګورو موږ جرګې وکړې د خیبر قومي جرګې د مرستې په حواله بیا احتجاجي لاریونونه وسو ډېر غټ په برطانیې پارلمان و مخته وسو په نور خارجي بلجیم جرمني په دا ملکو کې وسوې زموږ د دا زنداني ملګرو په حواله وسولې د دې پی ټي ایم چې کوم خلاف بندیز لګېدلی دی په دې د دې په خلاف وسو خپلې هلې ځلې روانې دي سخت حالات ریاستي دا ټیم د ظلم او د جبر موږ شکار یو په دې موږ چې کومه وعده کړې وه د کامه سره بالخصوص پی ټي ایم مرکزي کمیټۍ یا مشر چې خپله منظور خان پښتون 2 واره په لایو کې د کامه سره د خپل طریقه سره دا وعده کړې وه چې موږ به انشاءالله غلي نه یو ورته غلي یو موږ یو تیاری باندې لګیا یو موږ یو منصوبه جوړو انشاءالله پی ټي ایم به راوځي کلک خبرګون به ښکاره کوي نو بالکل پی ټي ایم نن هم مشر هم پر هغه بیانیه بالکل کلک ولاړ دی دا ډاډګیرنه موږ ټول کام ته ورکوو چې انشاءالله ډېر زر به پی ټي ایم داسې یو نوی لای عمل جوړ کړي انشاءالله چې بالکل به هم دوست ورته هم به دشمن نو موږ به د خپل کومه قامي بیانیه چې ده دا به پر مخ باندې وړو خو په داسې مشکل وخت کې مشر هم بار بار زموږ ذمهوارو ملګرو هم پر خپلو کارکنانو بالخصوص پر کام باندې غږ کړی دی چې دا وخت په کار دی چې موږ د یو د بل سره اتحاد او اتفاق وکړو دا وخت د پیغورو نه دی دا وخت یو بل ته د کنځلو نه دی موږ 20 کاله موږ پښتنو یو بل ته پیغورونه ورکړي دي موږ یو بل ته ښکنځل کړي دي د هغه هېڅ نتیجه نه راځي په داسې سخت حالت کې چې ټول کام باندې نوی جنگ مسلط دی ټول پښتونخوا وطن یو طرف ته د ترهګرۍ د دهشتګردۍ شکار دی روزانه د ماکې ټارګټ کیلینګ زموږ ځوانان پورته کیږي او بل طرف ته زموږ چې کوم معدنیات قدرتي زموږ چې وسایل دي د هغو د لوټلو دپاره هڅې روانې دي په داسې وخت کې په کار دی ټول کام ته بالخصوص هغه سیاسي کارکنانو پښتنو ته چې هغه د کام په وسایلو په مسایلو پوهیږي هغه که کارکنان یې بالخصوص د پښتنو مشرانو څخه موږ خواست کوو چې دا وخت د نفرتونو د پیغورونو نه دی موږ په کار دی چې داسې توري داسې ټکي نه کړو استعمال چې هغه په کام کې انتشار راولي په کام کې نفرت خوروي موږ په کار دی چې د خپلې خولې سره ډېر پام وکړو د اتحاد او د اتفاق د مینې د ورورولۍ خبرې وخورو په کام کې اتفاق راولو دغه یو په بل پسې سپکې ویل یو بل ته پیغورونه ورکول دا دښمن ته ګټه ورکوي و کام ته ګټه نه ورکوي کام نور بربادیږي د دا خبرو سره نو زه د دې ویډیو په توسط په اخر کې یو بیا انشاءالله غورځنګ لګیا دی د خپلو زنداني ملګرو دپاره به هر هغه هڅې کوي چې هغه زموږ زنداني ملګرو ته اساني جوړیږي او دا خبره یې بیا تکراروو چې انشاءالله غورځنګ مشر بالکل به لایعمل جوړیږي کلک خبرګون به ښکاره کوي ټوله دنیا به وویني انشاءالله او په اخر کې بیا ټول کام ته دغه یو خواست کوو چې وخت د بې اتفاقۍ او د نفرت نه دی نه د پیغورو دی په کار دی چې یو بل سره مینه ورورولي اتحاد او اتفاق دا وخورو دغه زموږ په ګټه دی ډېره مننه کور ودان